شالوم ګرانو لیدونکو خویندو او ورونو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. زما دعا د همیشه دپاره دا ده چې تاسو د خدای د مینې بخښنې او فیض څخه برخمن سئ او د هغه برکتونه او نعمتونه دې همیشه ستاسې په ژوند کښې شتون ولري یا موجود وي. دوستانو دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی او موږ هڅه کوو چې دغه تلویزیون د انټرنیټي پروګرامونو په واسطه او تاسو ته د خدای په هکله او د هغه د کلام یعنې د ویناو په هکله معلومات درکړو. دوستانو که چیرې تاسو په یاد ولرئ نو په تیرو خپرونو کښې موږ د بېلابېلو موضوعاتو په هکله خبرې وکړې. زموږ د اولې خپرونې موضوع دا وه چې مسیحیان پر یو واحد خدای باندې باور لري او بیا زموږ د بلې خپرونې عنوان دا و چې مسیحیان پر ټولو انبیاو باندې باور لري، یعنې مسیحیان پر ټولو انبیاو او پیغمبرانو باندې باور لري، یعنې ټول هغه انبیا رسولان او انبیا کوم چې د هغوی نومونه د خدای په کلام کښې یعنې په کتاب کښې ذکر سوي، مسیحیان پر هغو ټولو باندې باور او ایمان لري. همداسې زموږ د بلې خپرونې عنوان دا و چې مسیحیان پر ټولو ملایکو باندې باور لري، هغه ملایکې یا فرشتې چې د خدای د خوا څخه دي، پر هغو ټولو باندې مسیحیان ایمان لري. همداسې زموږ د بلې خپرونې عنوان بیا دا و چې مسیحیان پر ټولو هغو کتابونو باندې، هغه کتابونه چې د خدای د خوا څخه دي او موږ یې آسماني کتابونه بولو، پر ټولو باندې باور لري او پر ټولو باندې عقیده کوي او عمل ورباندې کوي. زموږ د نننۍ خپرونې عنوان یا موضوع دا ده چې مسیحیان د قیامت پر ورځ باندې ایمان لري. مسیحیان باور لري چې کله عیسی مسیح بیرته راسي نو هغه به د قیامت ورځ پیل کړي او ټول مړي به بیرته راژوندي سي، نوي بدنونه به واخلي او هله به د قیامت ورځ یعنې د بیرته راژوندي کېدو ورځ به پیل سي. دوستانو مسیحیان د قیامت پر ورځ باندې باور لري او مسیحیان پر دغه حقیقت باندې باور لري چې مرګ حق دی او هر هغه انسان چې و دنیا ته راځي هغه مري او یوه ورځ به بیا خپل د مرګ څخه راپورته کیږي، راژوندي کیږي، یعنې مسیحیان د مړو پر بیا راژوندي کېدو باندې څه شي باور او عقیده لري، یعنې مسیحیان دا باور لري چې ټول انسانان چې دغه دنیا ته راځي دوی به یوه ورځ خپل په ژوند کښې مري او بیا داسې یوه ورځ راځي چې هغه د قیام ورځ یا د راپاڅېدو ورځ په نامه یادېږي او په هغه ورځ ټول مړي چې دي په دنیا کې هغه مړي بیا د خدای په قدرت برته راژوندي کېږي او بیا د خدای حضور ته درېږي او خدای بیا د هغوی څخه پوښتنه کوي، یعنې د هغوی د اعمال څخه او هغوی د خدای بیا تر قضاوت لاندې راځي. مسیحیان یعنې هم پر مرګ باندې باور لري او هم پر قیامت باندې یعنې د بیرته راژوندي کېدو پر مسله باندې هم مسیحیان باور لري، یعنې مسیحیان د عقیده لري چې کله چې انسانان مړه سي بیرته بیا خپل د مرګ څخه راژوندي کېږي او د خدای حضور ته د قضاوت په خاطر درېږي. نو زموږ داسې ځینې خویندې او وروڼه دي چې هغه هم دغه مسلمان وروڼه او خویندې چې د هغوی داسې فکر کوي چې مسیحیان پر مرګ باندې باور نه لري یا دا چې مسیحیان پر قیامت باندې باور نه لري، خو موږ مسیحیان هم پر مرګ باندې باور لرو او هم پر قیامت باندې یعنې د مړو پر بیا راژوندي کېدو باندې هم موږ باور لرو، دا چې ټول مړي ګرده مړي بیا د خدای پر د قضاوت تخت و مخ ته درېږي او خدای بیا د هغوی څخه پوښتنې کوي د هغوی د اعمالو په مطابق. خو دا زموږ د مسیحیانو عقیده ده او د هغه عقیده زموږ په کتاب کې راغلې ده او تاسو کولی شئ چې زموږ د عقیدې په هکله یعنې دا چې مسیحیان پر مرګ حق بولي، پر مرګ باندې باور لري او دا چې پر قیامت باندې باور لري او قیامت حق بولي. تاسو کولی شئ چې د مکاشفې په کتاب کښې د مسیحیانو د عقیدې په هکله د مرګ او د بیا راژوندي کېدو په هکله تاسو معلومات ترلاسه کړئ او همداسې تاسو کولی شئ چې د عیسی مسیح د ژوند په کیسه کښې چې هغه د متی، لوقا، مرقس او یوحنا په کتابونو کښې لیکل سوي، تاسو کولی شئ چې هلته د عیسی مسیح څخه هم واورئ چې مرګ هم حق دی او بیرته راژوندي کېدو هم چې شي دی هغه هم حق دی او مسیحیان حق بولي. او تاسو کولی شئ چې د دانیال په کتاب کښې هم د قیامت په هکله ځینې حقیقتونه واورئ چې قیامت څنګه یوه ورځ ده.
خو د مکاشفي کتاب چې دی چې د مسیحیانو د سپیڅلي کتاب هغه اخرنی کتاب دی، په هغه کتاب کښې تاسې پوره معلومات د قیامت د ورځې یا د بیرته راژوندي کېدو او هغه مسایل چې هلته ترسره کېږي، هغه کارونه او مسایل د ټولو په هکله د ګردو په هکله تاسو کولی شئ چې د مکاشفې په کتاب کښې هم پوره معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو، مسیحیان داسې یو عقیده لري چې ټول انسانان، هر هغه انسان چې دې دنیا ته راځي او په دغه دنیا کښې ژوند کوي، هغه یوه ورځ د مرګ سره مخامخ کېږي، یعنې د مړینې سره مخامخ کېږي، هغه یوه ورځ مري یا د مرګ سره مخامخ کېږي. او کله چې یو انسان مړ سي نو بیا هغه یوه ورځ خپل د مرګ څخه بیرته راژوندی کېږي او د خدای و حضور ته درېږي، چې هغه ورځ موږ د قیامت یا د بیرته راژوندي کېدو د ورځې په نامه یادوو. خو مسیحیان داسې عقیده لري کله چې یو انسان و دغه دنیا ته راسي نو خدای هغه ته یو موقع، فرصت یا شانس ورکوي، وایي چې ته د دغه موقع، فرصت او شانس څخه استفاده وکړه چې خپل خدای وپېژنې. یعنی انسان باید چې د خدای په لټه کې وي، د خدای لټون وکړي. خدای کله چې یو سړی و خدای ته ورسیږي، هغه خدای چې رښتینی خدای دی، هغه خدای چې د حقیقي خدای دی او موږ د مینې او د محبت او د فیض د خدای په نامه پیژنو. کله چې انسان و دغه خدای ته ورسیږي، د خدای د دروازه چې دا هر انسان ته خلاصه ده، هر انسان کولی شي چې د خدای حضور ته ولاړ شي او د خدای په هکله معلومات ترلاسه کړي او خپل خدای وپېژني. یعنی انسانانو ته دا بلنه ورکوي، دا دعوت ورکوي چې هغوی د خپل خدای وپېژني. یعنی خدای د انسان دپاره دا زمینه میسروي یا برابروي چې انسان که چیرې یو انسان وغواړي نو هغه به خپل خدای ته ورسیږي. یعنی خدای د انسان دپاره دغه دروازه خلاصه پرېښې ده چې هر انسان چې هڅه وکړي د خدای په لټون کې وي، هغه انسان یو خدای ته ورسیږي. یعنې د خدای دروازه د پیژندنې دروازه دا چې یو سړی خدای وپېژني، دغه دروازه د هر انسان ته خلاصه ده او انسان کولی شي که چیرې د خدای هغه وغواړي چې د خدای لټون وکړي او د خدای په لټه کې وي نو هغه حتما و خدای ته رسیږي. خدای د پیغمبرانو د انبیاو په واسطه او نن زموږ په واسطه خلک چې پر خدای باندې باور لري، خدای زموږ څخه استفاده کوي. یوه ورځ یې د پیغمبرانو، انبیاو، رسولانو څخه استفاده کوله چې و خلکو ته د خدای لاره وربښي. نن خدای زموږ څخه استفاده کوي، یعنی هغه خلک چې پر خدای باندې باور لري، هغه خدای چې دغه رښتینی خدای پیژني، زموږ څخه استفاده کوي چې هغو خلکو ته چې د خدای په لټون کې دي، د خدای په لټون کې دي، د خدای لاره وربښي. نو موږ په دنیا کې د دې دپاره ګرځو، ژوند کوو چې خلکو ته د خدای لاره وربښي، ځکه چې موږ خپل خدای پیژنو، موږ هغه رښتینی او حقیقي خدای پیژنو چې هغه د مینې او بخښنې خدای دی. نو دغه انجیل په واسطه چې زموږ په لاس کې دی او د دغو خلکو په واسطه چې هغوی پر انجیل باندې باور لري، د انجیل پر خدای باندې چې رښتینی خدای دی پر هغه باندې باور لري، خدای کوشش کوي، هڅه کوي او خلکو ته بلنه ورکوي او خدای استفاده کوي چې خلک موږ و خلکو ته ولاړ سو او هغوی ته د خدای په هکله ووایو. نو که چیرې په دنیا کې یو سړی په رښتیا سره وغواړي چې د دغه موقع، فرصت او شانس څخه استفاده وکړي چې خدای ته ورسیږي، خپل حقیقي او رښتینی خدای وپېژني، نو په دنیا کې ډېر داسې خلک شته، په دنیا کې ډېر داسې ذرایع او لارې شته چې دا خلک وکولی شي او خپل خدای ته ورسیږي. نو کله چې یو سړی راځي او خدای ته رسیږي، که هغه د انجیل په واسطه یا د یو بل سړي په واسطه وي چې هغه خدای پیژني او خلکو ته بلنه ورکوي چې د خلکو ته د خدای لاره ورښیي، کله چې دغه سړی راشي او خدای وپېژني نو خدای د دغه سړي څخه غواړي چې ته اوس پر ما باندې نه دغه وکړې، ایمان راوړه، خو باید چې ته خپل د ټولو ګناهونو څخه توبه هم وکړې، زما سره یوه ژمنه وعده هم وکړي چې په آینده کښې ته زما د خواست په مطابق عمل کوې، زما د غوښتنو په مطابق ته عمل کوې، ته یوازې زما خواست غواړې، ته یوازې هغه شیان غواړې چې زه و تا ته وایم، چې زه و تا ته لارښوونه کوم. نو دغه سړی راځي، اول خپل د ټولو ګناهونو څخه توبه کاږي او بیا دی راځي پر خدای باندې ایمان راوي او بیا د خدای سره دغه ژمنه یا وعده کوي چې خدای زه پر تا باندې باور لرم او هر هغه څه چې ته وایې یا تا خپل په کلام کښې ویلي دي، زه پر هغو ټولو باندې نه یوازې دا چې عقیده لرم بلکې زه عمل هم کوم. نو دغه سړی د دغه ژمنې او وعدې سره راځي او نوی ژوند شروع کوي، یو نوی ژوند پیلوي او په دغه ژوند کښې دی داسې یو سړی دی چې خدای منونکی دی، خپل خدای پیژني او دغه سړی یو قدوس سړی بلل کېږي، یو سپېڅلی سړی بلل کېږي، ځکه چې خدای وایي چې کله چې ته ماته رالې د توبې سره، د دغه ژمنې سره او د ایمان سره، نو زه ستا
ټول ګناهونه در معافوم، یعنی ستا ټول ګناهونه در بخښل سوي دي او ته د ما د خلاصون څخه برخمن سوی یې، ته نور ګناهګار نه بلل کېږي، ستا ګناهونه در بخښل سوي دي، ته یو پاک سړی یې او سپېڅلی سړی یې. نو دغه سپېڅلی سړی بیا راځي د خدای د کلام په مطابق خپل ژوند سموي او دغه سړی یو سپېڅلی سړی بلل کېږي. خو دغه سړی چې خدای منونکی دی، یعنی خدای پیژني، یعنی پر خدای باندې باور لري، عقیده لري، کله چې دی د مرګ سره مخامخ سي، کله چې دی مړ سي، نو په هغه وخت چې د ده بدن خو د منځه ځي، خو د ده روح بیا د خدای سره پاتېږي، یعنی د ده روح په هغه ځای کښې وي، یعنی شتون ولري چې هلته د خدای حضور شتون لري، یعنی د ده روح به د خدای سره وي. او کله چې د قیام ورځ یا د بیرته راژوندي کېدو ورځ راسي، د قیامت ورځ راسي، نو په هغه ورځ چې دغه سړی هم د مړو څخه راپاڅېږي، راژوندی کېږي او بیا دی یو نوی ژوند یا نوی بدن اخلي او د دغه نوي بدن سره دی ځي د خدای په حضور کښې، د خدای په حضور کې درېږي. خدای و ده ته وایي چې ته راسه زما سره د دغه د قضاوت پر تخت باندې کښېنه، ځکه چې ته د قضاوت څخه بچ سوی یې، ځکه چې ته نور د زما تر قضاوت لاندې نه راځې، ځکه چې ستا ګناهونه در بخښل سوي دي، ځکه چې ته یو پاک سړی یې، ځکه چې ته یو سپېڅلی سړی یې. نو خدای و دغه سړي ته وایي چې ته د قیامت په ورځ چې ته زما د قضاوت سره نه مخامخ کېږې، ستا څخه زه پوښتنې نه کوم، زما قضاوت چې دی، زما پوښتنې چې دی د هغو خلکو څخه کېږي چې هغوی خپل د ژوند پر مهال د خدای په لټون کې نه و، یا هغه خلک چې پر نورو خدایانو باندې، پر غلطو خدایانو باندې، لکه الله، لکه رام، لکه کرشنا، پر هغو خدایانو باندې دوی باور وکړي او پر ما باندې باور ونه کوي. نو دغه خلک وایي هغه خلک چې پر الله او رام او کرشنا او بودا او داسې نورو خدایانو باندې باور لري او د اصلي او حقیقي خدای په لټون کې نه دي، کله چې دا خلک مړ سي، بیا د قیامت په ورځ کې هغوی د خدای تر قضاوت لاندې راځي او خدای بیا د هغوی څخه پوښتنې کوي چې تاسو ولې د هغه موقع څخه، د هغه فرصت څخه، د هغه شان څخه استفاده ونه کړه چې تاسو ته ورکړل سوی وه، هغه موقع چې تاسو ته ورکړل سوی وه چې تاسو خپل د خدای لټون وکړئ، خو تاسو ولاړئ د چا څخه پیروي وکړله، د الله څخه، د برام څخه، د بودا څخه او د داسې نورو غلطو او درواغجنو خدایانو څخه. تاسو دا هڅه هیڅکله هم خپل په ژوند کښې ونه کړله چې راسئ او د حقیقي او د رښتیني خدای په هکله یو څه سوچ وکړئ او د هغه خدای لاره ولټوئ تر څو چې خدای ته ورسېږئ. نو خدای بیا د هغو خلکو څخه چیش کوي، پوښتنه کوي چې تاسو ولې خپل د ژوند دغه فرصت څخه استفاده ونه کړه. نو دوستانو، مسیحیان داسې باور لري چې کله خلک د قیامت په ورځ کښې د خدای و مخ ته ودرېږي، هغه خلک چې په دغه دنیا کې پر یسوع مسیح باندې باور لري چې یسوع مسیح د هغوی هغه رښتینی او مالک، څښتن او ژغورونکی دی. کله چې خلک په دغه دنیا کې پر یسوع مسیح باندې ایمان راوړي چې یسوع مسیح هغه رښتینی او حقیقي خدای دی او هغه د بخښنې او د مینې خدای دی، نو بیا د آخرت په ورځ کې دا خلک د هیڅ ډول قضاوت او د هیڅ ډول پوښتنې څخه نه مخامخ کېږي. دا خلک د خدای د هغو عادلانو په صف کې درېږي او د خدای د قضاوت پر تخت باندې کښېني او دوی ګوري چې د خدای دغه قضاوت څنګه ترسره کېږي، یعنی دوی هم د هغو خلکو د هغو لیدونکو په جمع کې وي چې نور هغه خلک چې د خدای تر قضاوت لاندې راځي او د هغوی څخه پوښتنې کېږي، د هغوی لیدنه کوي. خو هغه کسان چې نن په دغه ژوند چې پر یسوع مسیح یعنی پر رښتیني خدای باندې، پر حقیقي خدای باندې چې د مینې او د بخښنې خدای دی، پر هغه باندې ایمان رانوي او دغه د خلاصون څخه، دغه د فیض څخه برخمن ونیسي، نو بیا دغه خلک د قضاوت په ورځ چې بیا د خدای و مخ ته درېږي او بیا د خدای د هغوی څخه پوښتنې کوي چې تاسو ولې دا او هغه. نه یوازې چې د دوی د اعمالو څخه پوښتنې کېږي، بلکې د دوی د ایمان څخه، د اوله پوښتنه د ایمان څخه کېږي چې تاسې ولې پر رښتینی خدای باندې، ولې پر حقیقي خدای باندې، ولې په د فیض او د مینې پر خدای باندې چې یسوع مسیح دی، ولې پر هغه باندې مو ایمان رانوئ او ولې تاسو ولاړاست او د دغو درواغجنو خدایانو څخه لکه الله، لکه رام، لکه کرشنا، لکه بودا، ولې د دغو خدایانو غلطو لارو ته ولاړاست او د هغوی څخه مو پیروي وکړله. نو د دوی څخه بیا دا پوښتنه خامخا د قیامت په ورځ
قیامت پر ورځ باندې کیږي. خو مسیحیان هغه خلک چې پر رښتیني او پر حقیقي خدای باندې باور لري د هغوی څخه هیڅ ډول پوښتنه نه کیږي او د هغوی څخه د هغوی د هیڅ ډول قضاوت سره نه مخامخ کیږي. نو دوستانو لنډه دا چې مسیحیان د قیامت پر ورځ باندې باور لري، مسیحیان مرګ حق بولي او مسیحیان دا باور لري چې یوه ورځ به ټول مسیحیان د خدای د قضاوت پر تخت باندې کښیني او هغوی د خدای سره یو ځای د هغو خلکو لیدنه کوي کوم چې بې ایمانه دي او پر رښتیني او حقیقي خدای باندې باور نه لري او بیا د هغوی څخه د ایمان پوښتنه کېږي، د هغوی د اعمالو څخه پوښتنه کېږي. خو مسیحیان هغه خلک چې په دغه دنیا کې پر خدای باندې ایمان راوي، په دغه دنیا کې خپل د بدو اعمالو څخه توبه کوي، په دغه دنیا کې د خدای سره ژمنه کوي چې دغه د کلام په مطابق ژوند کوي، نو خدای په دغه دنیا کې هغوی ایمانداران بولي او په دغه دنیا کې خدای د هغوی ټول ګناهونه وربخښي او په دغه دنیا کې بې قصوره او پاک او سپېڅلي بولي او په دغه دنیا کې ورته وایي چې ستا ټول ګناهونه در بخښل شوي دي، تاسې نور ګناهګاره نه یاست، تاسې زما سپېڅلي خلک یاست، زما سپېڅلي قوم یاست او تاسې ته هغه سړی یې چې پاک یې خپل د ګناهونو څخه پاک او ته هغه سړی چې زه پر ما باندې ایمان لري او ایماندار یا مؤمن بلل کېږي او ته به نه د قضاوت سره مخامخ کېږي او نه به ستا څخه کوم پوښتنه کېږي. ټولې پوښتنې په دغه دنیا کې ستا څخه شوي دي او ته د هر ډول پوښتنې څخه د هر ډول قضاوت څخه خلاص یې. مسیحیان په دغه باور دي. نو دوستانو که چیرې تاسې غواړئ چې د قیامت په ورځ کې د خدای د قضاوت سره مخامخ ونیسئ، د خدای د پوښتنو لاندې رانسئ چې خدای ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې زه حقیقي خدای یم، زه رښتینی خدای یم، زه د مینې او بخښنې خدای یم، ته ولې ولاړې او پر یو درواغجن خدای باندې چې الله و یا رام و یا کرشنا و یا بودا و ولې ته پر هغه باندې ایمان راوړئ؟ زه ستا خدای یم، ته ولې پر ما باندې ایمان نه راوړې؟ خدای ستاسو څخه دا پوښتنه کوي چې زه ستا خدای یم، ته ولې پر ما باندې ایمان نه راوړې چې ته ځې پر الله باندې چې هغه شتون نه لري، چې هغه خدای نه دی، یو درواغجن خدای دی او د خدای د شیطان په واسطه یو پیدا سوی شکل دی او غواړي چې انسانان خطا وباسي. شیطان غواړي چې د الله د نامه د الله په واسطه خلک د خدای څخه جلای کې خلک وغولوي او خلکو ته ووایي چې دا خدای چې دی خدای نه دی او الله چې دی هغه خدای دی، تاسې راسئ پر خدای باندې ایمان راوړئ. یا شیطان هڅه کوي چې خلکو ته وایي دغه الله چې دی دغه خدای دی، د خدای نوم چې دی الله دی او دا بالکل حقیقت نه لري. خدای ستاسو څخه د قیامت پر ورځ باندې پوښتنه کوي، دا در څخه پوښتي چې ته ولې ولاړې او پر الله باندې چې یو درواغجن ذات و او د شیطان د لاس یو مصنوع و ولې تا پر هغه باندې ایمان راوړئ او ولې زما لټون یې ونه کوي، ولې زما په لټه کې ته نه وې، تا ولې زما لټون ونه کوي چې زما اصلي خدای څوک دی، زما حقیقي خدای څوک دی، زما رښتینی خدای څوک دی. او نن چې د قیامت ورځ دی ته زما په مخ کې درېږې، زما اوله پوښتنه ستا څخه دا ده چې ته ولې ایمان نه لرې؟ او ته به وایې چې زه خو پر الله باندې ایمان لرم. خدای به درته وایي چې الله څوک دی؟ چیرې دی الله؟ هغه خو شیطان دی، هغه خو په دوزخ کې دی، الله خو دلته نسته، زه ستا خدای یم. ستا دا پوښتنه در څخه کوي او چې ته هر څه ورته وایي چې زه خو پر الله باندې باور لرم، محمد رسول دی، خدای به درته وایي چې الله خو بالکل د شیطان د لاس یو مصنوع یا جوړ سوی ذات و او محمد چې یو داسې یو سړی و چې هغه د خدای د لارې څخه د شیطان په لاره کې و، د خدای د لارې پر ضد و او د خدای پر ضد و. هغه ګر سره یو داسې سړی و چې ګر سره مؤمن نه و او د شیطان په لاره کې و. نو خدای به دا درته وایي چې محمد خو یو خطا وتلی سړی و، الله خو ګر سره هغه خو الله یعنی شیطان. نو ته ولې ولاړې پر شیطان باندې ایمان راوړئ؟ تا ولې د دغه خطا وتلي سړي چې محمد دی دغه خبره دې ومنله؟ ته ولې زما لټون ونه کوي؟ نو خدای دا پوښتنه حتما در څخه کوي. په هغه ورځ کې به تاسې چیغې وهاست چې الله زموږ خدای دی، الله زموږ خدای دی، موږ خو ایمان لرو، موږ خو مؤمنان یو. خدای به درته وایي چې الله خو شیطان دی، لکه رام، لکه کرشنا، لکه بودا او داسې نور درواغجن خدایان. نو زه خو خدای یم، ته هېڅکله زما لټون ونه کوي. او ته ولاړې د خلکو یو سړی د خلکو په دغه چې و محمد چې دی د خدای رسول دی او الله چې دی هغه د خدای نوم دی
نو کله چې ته د خلکو په قول کوي او د خدای په قول نه کوي نو دغه به دې حال وي. نو راسئ چې دغه فرصت څخه د دغه موقع څخه استفاده وکړو او همدا نن راسئ چې خپل د ګناهونو څخه توبه وباسو او د رښتینې او د حقیقي خدای، هغه خدای چې د مینې او د فیض خدای دی، پر هغه باندې ایمان راوړو او دغه څخه وغواړو چې زموږ ټول ګناهونه راته وبخښي او د هغه سره موږ دا ژمنه وکړو چې خدای ستا کتاب چې دغه سپېڅلی کتاب دی لکه تورات، زبور، انجیل او د انبیاو صحیفې، موږ پر دغه باندې عمل کوو او ته ولې او موږ ولې دا اقرار نه کوو چې خدای چې ستا نوم یسوع مسیح دی، موږ پر تا باندې خپل د څښتن او ژغورونکي په صفت ایمان راوړو نو خدای زموږ ګناهونه راوبخښه. نو خدای به ستاسو ټول ګناهونه در وبخښي او تاسو به یو پاک او صاف او سپېڅلی سړی وبلل کېږئ او ستاسو ټول ګناهونه به در وبخښل سي او تاسې به هیڅ کله هم د خدای تر قضاوت لاندې رانسئ، ستاسې څخه به هیڅ ډول پوښتنه ونه سي. د قیامت په ورځ، په هغه ورځ چې ټول مړي را ژوندي کېږي، په هغه ورځ چې به هم تاسې د خدای د قضاوت پر تخت باندې کښېنئ او د نورو خلکو لیدنه به وکړئ چې د نور خلک هغه چې مؤمنان نه دي، لکه هغه خلک چې په رښتیني خدای باندې باور نه لري، د هغو خلکو قضاوت څنګه کېږي، د هغوی څخه څه ډول پوښتنه کېږي، یعنې ستاسې څخه به هیڅ ډول پوښتنه هم ونه سي. نو دوستانو زموږ د دې خپرونې عنوان او موضوع دا وه چې مسیحیان د قیامت پر ورځ باندې باور لري. موږ مرګ حق بولو او د قیامت پر ورځ باندې باور لرو. موږ داسې یو باور لرو چې ټول دغه انسانان چې دنیا ته راځي خپل په ژوند کښې یوه ورځ مري او بیا یوه ورځ کله چې عیسی مسیح بیرته راسي او د قیامت ورځ پیل کړي، هغه ورځ چې د قیامت ورځ بلل کېږي، یعنې د مړو د بیرته راژوندي کېدلو ورځ، پر هغه ورځ باندې به ټول خلک، ټول انسانان، ټول بشر به بیرته له مرګ څخه راژوندي سي او د خدای د تخت و حضور ته به ودرېږي او هغه خلک چې مؤمنان نه وي د هغوی څخه به پوښتنې وسي او هغوی به د خدای تر قضاوت لاندې راسي او هغه خلک چې مؤمنان وي هغوی به د خدای سره په هغه کتار کښې ودرېږي، په هغه صف باندې ودرېږي چې هغه د مؤمنانو صف دی او د هغه صف د خدای پر تخت باندې دی. هغوی به هلته به د خدای د قضاوت پر تخت باندې کښېني او د نورو خلکو مشاهده او لیدنه به وکړي چې د خدای قضاوت او پوښتنه او د خدای د اعمالو د سوال او ځواب به سره هم ترسره کېږي. نو دوستانو خبره دا ده چې اول دا چې هغه خلک چې وایي مسیحیان پر قیامت باندې باور نه لري، هغوی بالکل د هغوی دا خبره غلطه خبره ده. د مسیحیانو د مکاشفې کتاب چې دی دا پوره د قیامت په هکله دی او دلته تاسو کولی شئ پوره معلومات د قیامت په هکله تاسې په دغه کتاب کې د مسیحیانو د مکاشفې په کتاب کې ترلاسه کړئ. او همداسې که چیرې تاسو د متا، د مرقس، د لوقا او د یوحنا صحیفې ولولئ نو هلته هم به تاسې د دوژخ او د قیامت په هکله پوره معلومات ترلاسه، د دوژخ او جنت او د قیامت په هکله، د مړو د بیرته راژوندي کېدو په هکله پوره معلومات حاصل کړئ. همداسې که چیرې تاسو د دانیال کتاب ووایاست نو هلته هم د دوژخ او د جنت او د قیامت په هکله پوره معلومات ورکړل سوي دي. نو تاسو هلته معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دوستانو د مکاشفې کتاب، د متا صحیفه، د لوقا صحیفه، د مرقس صحیفه، د یوحنا صحیفه، همداسې د دانیال کتاب، په دغو کتابونو او صحیفو کښې تاسو کولی شئ چې د قیامت په هکله پوره معلومات ترلاسه کړئ. او مسیحیان پر قیامت باندې باور لري، مسیحیان مرګ برحقه بولي او مسیحیان دا ایمان لري چې ټول انسانان به یوه ورځ مري او د قیامت په ورځ کښې بیرته راژوندي کېږي. نو مسیحیان پر قیامت باندې باور لري. او دویمه خبره دا ده که چیرې تاسو غواړئ چې د خدای د قضاوت څخه بچ سئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د قیامت په ورځ باندې د خدای د پوښتنو سره مخامخ ونسئ نو راسئ په همدا اوس زما سره دا دعا ووایاست چې خدایه، ای رښتینی خدایه، ای حقیقي خدایه، ای د مینې او بخښنې خدایه چې ته یسوع مسیح موږ پر تا باندې ایمان او باور لرو، ته زموږ څښتن او ته زموږ ژغورونکی یې. خدایه موږ خپل پر ټولو ګناهونو باندې اعتراف کوو
او ته زموږ ګناهونه را وبخښه او ای خدای موږ ستا سره دا ژمنه کوو ستا هر هغه ویناوې چې ستا په کلام یا په کتاب کښې دي موږ پر هغو ټولو باندې هڅه کوو چې عمل وکړو نو همدا اوس به خدای تاسې ته خلاصون درکړي ستاسې ټول ګناهونه به در وبخښي او تاسو خپل مؤمنان وبولي او تاسې به د خدای تر قضاوت لاندې هیڅ کلام را نسي ستاسې ګناهونه به در وبخښل سي ته به یو پاک او سپېڅلی سړی سي یعنې خدای به تا داسې یو سړی بولي چې ته پاک یې ته سپېڅلی یې په تا کښې هېڅ ګناه نسته ستا ټول ګناهونه در بخښل سوي دي ته هغه سړی چې د خدای په حضور کښې به ژوند کوې او د خدای د کلام او د هغه د کتاب په مطابق به ستا ژوند پر مخ ځي خدای به تا ته ابدي ژوند یا تل ژوندون درکړي او ته به همیشه د خدای په حضور کښې ژوند وکړې او د دغه تل ژوندون څخه برخمن سې او د هغه څخه به خوند واخلې نو که چیرې ته غواړې چې په رښتیا د خدای روح به په تا کښې سکونت ولري یعنې په تا کښې به شتون ولري په تا کښې به ژوند وکړي او تا ته به همیشه لارښوونه وکړي د خدای د کلام په مطابق د خدای خواست به در وښیي چې ته څنګه خپل ژوند پر مخ بوځې که چیرې ته غواړې چې د دغه ښکلي ژوند څخه ته برخمن سې او داسې یو ښکلی ژوند ولرې نو راسه پر یسوع مسیح عیسی باندې پر یسوع مسیح باندې خپل د څښتن او خدای او ژغورونکي خلاصونکي په صفات ایمان راوړه خپل د ګناهونو څخه بخښنه وغواړه توبه وباسه توبه وکاږه او خدای به ستا ټول ګناهونه در وبخښي دوستانو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسې حضور ته حاضرېږم تاسې ټول پر مسیح عیسی باندې سپارم مسیح عیسی او مل شه ښه ورځ او ښې چارې امین